الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. زما عزتمندو وقابل احترام مشرانو ورونو او دینی خویندو او کوم دوستان چې موږ د ژوندۍ بڼه باندې ویني، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بعد د سلام نه د الله رب العزت شکر ادا کوو چې د عظیم عبادت توفیق یې موږ تاسو ته نصیب کړ. دعا کوو هغه کسانو ته چې د عبادت کې قسمت نشته او مریضان دي، الله سبحانه وتعالی د هغوی له شفا ورکړي، او کوم کسان چې د دې نه په غفلت کې پراته دي، د عبادت د اهمیت نه ناخبره دي او هغه په غفلت کې پراته دي، الله سبحانه وتعالی نه دعا کوو چې الله دې هغوی ته د نیکۍ هدایت وکړي او رب العالمین دې په هغوی باندې رحم وکړي. زما عزتمندو، همیشه د یو موضوع په مناسبت باندې چې زه تاسو ته مخاطب کېږم، په دې اوسني حالاتو کې چې انسان فکر وکړي دا مصائب راځي په موږ او تاسو باندې قسمه قسم آفات راځي. یو د کرونا مشکل چې انتهایی تر اوسه پورې هغه روان نه چې یو بده واقعه وه چې په دې انسانیت کې خوره شوله، یو خوف او یو واویلا، ډېر انسانان ډېر خواږه خواږه دوستان زموږ او تاسو نه لاړ د دغه مصیبت په وجه باندې. بیا بل مصیبت را پیدا شي، کله د طوفان مشکل، کله د سیلاب مشکل، کله د زلزلې مشکل، کله بل یو بدامني را پیدا شي، او دا په ټوله دنیا کې خوره ده، نه چې یوازې زموږ او ستاسو وطن کې دا مشکلات دي، بلکې په هر مملکت او په هر ځای کې دا مصائب او دا آفات شته. نو موږ به انشاءالله تعالی دې ته توجه وکړو چې دا مصائب او دا آفات دا ولې راځي. زما عزتمندو، کله چې مؤمن مسلمان باندې څه آفت راځي، څه مصیبت راځي، نو دا مؤمن مسلمان په هغې کې فکر کوي، فکر ورباندې کوي، توجه یې الله ته برابر شي چې دا مصیبت راغلی دی. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دا قرآن عظیم الشان کې د داسې مؤمنانو صفت یې بیان کړی دی چې دا مؤمنان دي. کله چې مسلمان باندې څه آفت راشي، مصیبت راشي، غم تکلیف ورباندې راشي، نو هغه فوراً متوجه شي او فکر یې راشي چې دا مصیبت، دا واقعه دا ولې راغلی ده، دا مصیبت، دا آفت چې راغلی دی د دې به هم یو څه وجه وي. یو وجه خو دا وي چې دا ساینسدانان یې موږ تاسو ته بیان کړي، ساینسدانان ووایي چې دا واقعه، دا مصیبت، دا تکلیف د دې وجې نه راغلی دی، یو خو دا وجه وي. او ظاهري وجه یو موږ تاسو ته معلومه شي، اکثره خلک فقط به دغه یو وجې ته متوجه وي، کوم چې ساینسدانان بیان کړي. کوم چې شرعي وجوهات وي هغې ته د انسان فکر نه وي چې دا آفات ولې راځي، دا مصائب ولې راځي، دا تکلیفونه ولې راځي، دې ته د انسان فکر نه وي. سیلابونه راشي، زلزلې راشي، طوفانونه راشي، مرضونه راشي، او په هغې سره بې شمېره خلک وفات شي او بې شمېره خلک پکې بې کوره شي. نو هر ځای کې چې په مسلمانانو باندې څه آفت راځي، مصیبت ورباندې راشي، او په مسلمانانو باندې څه تکلیف راشي، نو په هغې باندې خفګان کول پکار دي. ولې پې خفګان کول پکار دي؟ ځکه چې الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته د دې خبرې امر کړی دی. رب العالمین قرآن عظیم الشان کې فرمایي انما المؤمنون اخوه، تمام مسلمانان د دنیا چې په هر ځای کې دي دا په خپل مابین کې ورونه دي. و چې په هر ځای کې تکلیف او مصیبت په مسلمان باندې راځي، نو په هغې باندې خفګان کول پکار دي. نو مصائب او آفات، زما عزتمندو، زموږ کوشش دا وي چې یو موضوع موږ شروع کړو، نو دا تر اخره پورې د قرآن او د حدیث په روښنایي کې واضح شي. دا زموږ کوشش وي، او زموږ د ټولو ورونو چې په دې منبر باندې ودرېږي د هغې هم دا کوشش وي چې د قرآن او د حدیث په رڼا کې خبره تر اخره پورې واضح شي. مصائب ولې راځي، د مصائب د راتلو اسباب څه شي دي، او د دغه مصائبو نه موږ او تاسو څنګه نجات بیا مومئ. نو انشاء الله تعالی د دې خبرې وضاحت به کوو. الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم الشان کې فرمایي ولقد اهلکنا من قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص.
الله سبحانه وتعالی فرمای چې د دې امت نه مخکې امتونه موږ هلاک کړي او هغه د دې امت نه طاقتور هم وو او زورور هم وو. ورب العالمین فرمایي فنقبوا فی البلاد، هغې د مرګ نه د خلاصون دپاره مختلف ځایونه هم تلاش کړل. فنقبوا فی البلاد، د مرګ نه بچ کېدو دپاره مختلف ځایونه هم هغې تلاش کړل. او بیا رب العالمین فرمایي هل من محیص، آیا هغې د دې مرګ نه د خلاصون دپاره کومه پناهګاه پیدا کړله؟ د مرګ نه د خلاصون دپاره هغې کوم داسې ځای پیدا کړ؟ نه. که هر څومره هغې تلاش وکړه، الله سبحانه وتعالی عمر د هغې نه روح قبض کړی دی. نو هل من محیص، الله فرمایي چې آیا هغې د مرګ نه د خلاصون دپاره کومه پناهګاه تلاش کړله؟ او رب العالمین فرمایي ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب. وی په داسې واقعاتو کې، په داسې مصیبتونو کې، په داسې آفاتو کې نصیحت دی د کوم انسانانو دپاره لمن کان له قلب چې د هغه سره زړه وي. و سوال دا پیدا کېږي چې زړه خو د هر چا سره شته دی، هر سړی زړه لري. د دې زړه نه مراد رب العالمین هغه زړه فرمایي چې هغه ژوندی وي، زنده وي او هغه کې سوچ وي، فکر پکې وي، غم پکې وي. لمن کان له قلب. او بیا الله فرمایي او القى السمع وهو شهید، داسې زړه وي چې هغه حاضر وي اورېدونکی وي. یو زړه حاضر دی لیکن اورېدونکی نه دی، توجه یې بل طرف ته ده، سوچ یې بل طرف ته دی، اورېدونکی نه دی. یو هغه زړه دی چې هغه حاضر هم دی او اورېدونکی دی. لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، اورېدونکی هم دی او حاضر هم دی. د دې زړه باره کې الله فرمایي چې داسې زړونه د هغې کې چې داسې واقعات، داسې آفات، داسې مصیبت راشي، نو د هغې دپاره پکې نصیحت دی. نو زما عزتمندو، د الله سبحانه وتعالی په دې نومونو کې یو نوم دی، هغې ته حکیم وایي. حکیم قرآن عظیم الشان کې 90 کرته الله سبحانه وتعالی د حکیم نوم ذکر کړی دی. ان الله علیم حکیم والله علیم حکیم. د حکیم هغه ذات ته ویل کېږي چې هغه یو کار په پخته طریقې سره کوي او په ښه طریقې سره سرته رسوي، دې ته حکیم ویل کېږي. الله سبحانه وتعالی حکیم ذات دی، په هر کار کې د هغې یو حکمت وي. دا مصائب چې راځي، دا آفات چې راځي، په دې کې هم د رب العالمین د طرف نه حکمتونه دي. کوم حکمتونه دي؟ یو څو حکمتونه به بیان کړو. اول حکمت دا دی چې یو کس سوال وکړي چې دا مصائب ولې راځي، دا آفتونه ولې راځي. نو دا مصائب او دا آفتونه چې راځي، دا تکلیفونه او دا قسمه قسم حالات او مرضونه چې را پیدا کېږي، د دې یو څه اسباب دي. د هغه اسبابو په وجه باندې را پیدا کېږي. هغه اسباب به بې ذکر کړو، اول به دې ته متوجه شو چې حکمتونه پکې کوم دي، حکمتونه معلوم کړو. په مصیبت کې کوم قسمه حکمت دی؟ اول حکمت دا دی، الله سبحانه وتعالی فرمایي کله چې زه په یو انسان باندې یا په یو قوم باندې یا په یو ځای کې مصیبت راولم، مقصد مې دا دی التضرع والخضوع، چې زما د بندګانو کې عاجزي را پیدا شي او زما د بندګانو کې تواضع را پیدا شي او زما بندګان ما طرف ته رجوع وکړي. کله چې مصیبت راغلی، د مصیبت نه بعد الله سبحانه وتعالی د انسان نه غواړي تا باندې مصیبت راغلی، الله دې په هېڅ چا مصیبت را نه راولي. که یو انسان باندې مصیبت راشي، د هغې نه بعد فورا الله سبحانه وتعالی تا نه دا غواړي چې زما بنده کې عاجزي را پیدا شي او زما بنده ما ته رجوع وکړي. الله رب العزت قرآن عظیم الشان کې د پیغمبرانو په باره کې فرمایي ولقد ارسلنا الى من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. الله فرمایي چې موږ د دې امت نه مخکې امتونو ته پیغمبران لېږلي او په هغه پیغمبرانو باندې موږ مصائب راوستلي، بدني مصائب هم پرې راغلي، مالي مصائب هم په هغې باندې راوستلي. ولې راغلي یا الله په هغې باندې دا مصائب؟ الله سبحانه وتعالی فرمایي لعلهم يتضرعون، د دې دپاره چې هغې زما طرف ته رجوع کړي او هغې کې عجزي را پیدا شي. او بل آیات کې الله فرمایي ولقد اخذناهم بالعذاب، و ډېر قومونه ما په عذاب کې راګیر کړل، عذابونه مې پرې راوستل. ولې پرې رال یا الله دا عذابونه؟ څه سبب و، څه وجه وه چې په هغې باندې عذابونه رال؟ رب العالمین فرمایي په هغې کې یو مرض و. دا عذابونه پې ځکه ما راوستل، الله فرمایي چې په هغې کې یو مرض و. یا الله کوم مرض پکې و؟ الله فرمایي فما استکانوا لربهم، خپل رب ته رجوع نه کوله، عاجزي پکې نه وه، تکبر او لوی پکې راغلی وه، مغروره شوي. فما استکانوا لربهم، خپل رب طرف ته رجوع نه کوله، الله ته هیرو. نو ځکه په هغې باندې عذاب راغی. الله فرمایي چې ما په هغې باندې مصائب راوستل
چې دې مصائب نه بعد په دې کې عاجزي را پیدا شي او په دې کې تواضع را پیدا شي او خپل رب ته رجوع وکړي. لیکن هغې باوجود په دې کې عاجزي را پیدا نه شوه، خپل رب ته رجوع ونه کړله، نو فمستکانو لربهم، الله وایي موږ په عذاب کې راونیول. زما عزتمندو، الله سبحانه وتعالی چې په قرآن عظیم شان کې موږ ته د نورو امتونو احوال بیان کړی دی چې داسې عذابونه یې پرې راوستي دي، دا ابس خبرې نه دي، دا ابس خبرې نه دي، بلکې الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته فرمایي چې اے د محمد صلی الله علیه وسلم امته، په هغه امتونو باندې ما عذاب راوستی و، په دې وجه او په دې سبب مې راوستی و، تاسو له دې نه عبرت واخلئ. ولې مې پې عذاب راوستی و؟ چې هغې کې عاجزي نه وه او په هغې کې خپل رب ته رجوع نه وه، ځکه مې پې عذابونه راوستله. موږ ته وفرمایل چې تاسو دې نه عبرت واخلئ. نو دا اول حکمت التضرع، عاجزي انسان کې را پیدا شي دې نه پس. دویم حکمت د مصیبت نه پس چې انسان باندې مصیبت راشي او مصائب راشي، نو د هغې نه بعد دا چې انسان کې الله طرف ته رجوع را پیدا شي، د انسان خپل رب ته رجوع وکړي. رب العالمین فرمای وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. الله فرمای په تاسو باندې په هغه حالات کې دا امتحانات او ازمایش راولم، او په بدو حالات کې په تاسو باندې دا ازمایش او امتحانات راولم. کله به د خوشحالۍ امتحان ازمایش وي، الله به ما او تا ګوري چې منګه الله ته رجوع شته او که نشته، په دې کې د حلال او د حرامو تمیز کوو که نه. کله به د غم او د مصیبت امتحاني، الله وایي وبلوناهم بالحسنات والسيئات، په ښه حالاتو کې او په بدو حالاتو کې به تا باندې دا ازمایش امتحان راولم. ولې راولي الله؟ الله سبحانه وتعالی فرمایي د دې دپاره لعلهم یرجعون، چې خپل رب او خپل دین ته رجوع وکړي. زما عزتمندو، کله چې انسان باندې مصیبت راشي، د مصیبت نه بعد فورا الله ته متوجه کېدل پکار دي. ولې؟ دا مذاق نه دی، دا د الله د خفګان لویه نشاني ده. د هغې نه بعد فورا الله ته رجوع کول پکار دي، بخښنه غوښتل پکار دي، ځکه دا مذاق نه دی، د الله د خفګان لویه نشاني ده. ځکه الله د نورو قومونو د عذاب ذکر کړی دی چې ما په هغې باندې عذاب راوسته، تکلیفونه مې پرې راوستل، مصیبتونه مې پرې راوستل. د دې دپاره څه وایي چې تاسو د عبرت واخلئ، او د هغې وجه هم بیان کړې ده. الله سبحانه وتعالی فرمایي ولقد اخذناهم بذنبهم، ما هغه قومونه د هغې د ګناهونو او د هغې د نافرمانیو په وجه باندې په عذاب کې ګیر کړل، زما په ګرفت کې راغلل. څنګه عذاب دی ورکړه یا الله؟ الله فرمایي ولقد ارسلنا عليهم حاصبا، ما په هغې باندې رتوګ باران را نازل کړ. ومنهم من اخذتهم الصيحه، او په بعضو باندې ما داسې عذاب راوسته چې په هغې باندې ما د چغې او د آواز عذاب راوسته. ومنهم من خسفنا بهم الارض، او بعضې داسې باندې ما عذاب راوسته چې هغې په دې ځمکه کې ما ژوندي خښ کړل، داخل مې کړل. ومنهم من اغرقنا، او بعضې د طوفان او د اوبو په وجه باندې ما هلاک کړل. یا الله ولې دا مصائب راځي؟ ولې په هغې باندې دا عذابونه او تکلیفونه راغلي وو؟ موږ ته د بیانولو مقصد څه دی؟ د دې لپاره چې ته د دې عبرت واخله. او ولې پرې راغلي وو، سبب یې څه و؟ نو الله سبحانه وتعالی فرمایي وما كان الله ليظلمهم، الله سبحانه وتعالی په هغه قومونو باندې ظلم نه کړی، ولکن كانوا انفسهم یظلمون، هغې په خپل ځان باندې ظلم کړی، هغه خلکو په خپل ځان باندې ظلم کړی، الله په هغې باندې ظلم نه کړی. الله چې په یو قوم باندې عذاب راولي، الله سبحانه وتعالی په هغې باندې ظلم نه کوي. حتما په هغه قوم کې به یو څه خبره وي که څوک ورته فکر وکړي. کله د مرض عذاب راشي، کله د طوفان، کله د سیلاب، کله قسمه قسم شکلونه دي، موږ تاسو پرې نه پوهېږو په ډېرو باندې. قسمه قسم عذابونه الله راولي، او په دغه وخت کې همیشه انسان دعا وکړي چې یا الله په ما باندې مصیبتونه مه راوله. نو رب العالمین دا غواړي چې زما بندګانو کې تواضع او عاجزي را پیدا شي. الله سبحانه وتعالی د فرعونانو حال په قرآن عظیم شان کې بیان کړی دی، د فرعونانو حال چې ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. الله فرمایي چې موږ په فرعونانو باندې عذاب راوسته د ولږې او د تږې. ولې رب العالمین فرمایي لعلهم يذكرون، د دې دپاره چې دوی پند واخلي او نصیحت واخلي. دریم حکمت په دې مصیبتونو کې چې دا مصیبتونه راځي، اول حکمت عاجزي
او دویم حکمت الله ته رجوع کول چې انسان پن واخلي نصیحت واخلي له دې نه. دریم حکمت پکې دا دی چې په دې مسایلو کې د ایمان د انسان واضح شي چې ایمان الله سبحانه وتعالی امتحان راولي مصیبت راولي دې دپاره چې منافق او مؤمن دغه ایمان مو معلوم شي. او دا الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم شان کې فرمایي ولنبلونکم حتی الله امتحانات در باندې راولم ازمایش در باندې راولم تر هغه پورې ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین ونبلو اخبارکم. الله فرمایي تر هغه پورې به دا امتحانات او دا ازمایش او دا مصیبتونه به زه په تاسو باندې راولم تر څو پورې چې په تاسو کې صابر انسان معلوم شي او په تاسو کې صبر کوونکی انسان او مؤمن انسان معلوم شي او ستاسو حقیقت دې خلکو ته معلوم شي. الله سبحانه وتعالی فرمایي تر هغه پورې به دا ازمایش او دا امتحانات راځي چې ستاسو حقیقت معلوم شي. الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو د هر قسمه ازمایش او امتحان نه وساتي ځکه د هغې دپاره قوي ایمان پکار دی. قوي ایمان د هغې دپاره پکار دی. او الله فرمایي تر هغه پورې دا مصایب راولم دا ازمایش او امتحانات در باندې راولم چې ستا حقیقت معلوم شي چې ته مؤمن یې او که نه. دا فیصله رب العالمین قرآن عظیم شان کې کړې ده ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین ونبلو اخبارکم. نو همیشه دا دعا کوه چې یا الله ما باندې ازمایش مراوله ما باندې امتحان مراوله ځکه چې ازمایش او امتحان کې کامیابېدل دا ډېر ګران کار دی. او په دغه وخت کې د انسان معلومات کیږي چې دا څومره مؤمن دی. الله سبحانه وتعالی فرمایي احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. اې دا خلک دا ګمان کوي چې موږ ایمان راوړو موږ مسلمانان شو په موږ باندې به ازمایش نه راځي په موږ باندې به امتحان نه راځي په موږ باندې به هیڅ قسمه مصیبت او آفت نه راځي. الله فرمایي داسې نه ده ولقد فتنا الذين من قبلهم تاسو نه مخکې امتونو باندې موږ دغه شان ازمایش امتحانات آفتونه او مصیبتونه په هغې باندې راوستي. ولې راولې یا الله؟ الله سبحانه وتعالى فرمای فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ځکه د آفت راولم ځکه د مصیبت راولم ځکه د امتحان راولم چې هغه دروغګویه انسان معلوم شي او مؤمن انسان معلوم شي. د منافق او د مؤمن ایمان څرګند شي ځکه راولم. الله سبحانه وتعالی زموږ ستاسو په ایمان باندې ازمایش او امتحان کوي. تېره جمعه موږ د دې خبرې ذکر وکړ چې امتحان الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو باندې په مختلفو شکلونو سره کوي. ما یو مثال ورکړه په لاره کې به روانې یو کس به راشي د 500 یورو د 1000 یورو سایکل به درسره وي خو دا واخله په 50 یورو باندې. الله سبحانه وتعالی په دې وخت کې په ایمان باندې اوس ازمایش او امتحان کوي. ته پوهېږې چې دا د چا نه حق د پردی حق دی د بل چا نه اغلا کړی دی دوزي کړی دی چې اوس یې ته اخلې او که نه. د 1000 روپو تلیفون به یو غل به ورته واخله په 100 یورو باندې ما نه واخله. اوس تا د ایمان ازمایش او امتحان دی. دغه شان په ډېرو حالاتو کې الله سبحانه وتعالی ستا په ایمان زما او ستا په ایمان باندې ازمایش کوي امتحان کوي چې معلوم شي فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. څوک حقیقي څوک صادق دي او څوک دروغ وایي چې دا معلوم شي. څلورم حکمت په دې مصایبو کې هغه دا دی چې مضافة الاجر. الله سبحانه وتعالی په دې سره دا اجر زیاتوي د انسان. کله چې انسان باندې مصیبت رالی تکلیف ور باندې رالی غم ور باندې رالی کله به در باندې د خوشحالۍ امتحان راځي ازمایش او امتحان به کله به د غم او د تکلیف امتحان در باندې راځي چې په دې کې کله کامیاب شولې نو رب العالمین فرمایي وبشر الصابرین. ای زما پیغمبره دې کسانو له خوشخبري ورکړه. د څه خوشخبري ولې ورکړم؟ الله فرمایي اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه. د داسې کسانو الله سبحانه وتعالی صفت کوي او دا الله سبحانه وتعالی ته محبوب بندګان دي او الله سبحانه وتعالی په دې باندې خپل خصوصي رحمت نازلوي. وی دا خوشخبري ولې ورکړه اولئک هم المهتدون. پنځم حکمت په مصیبتونو کې هغه دا دی چې تخویف پکې دی. کله چې مصیبت راشي آفت راشي تکلیف رالی کرونا راله سیلاب رالی زلزله راله د طوفان راغی او دغه شان د واورې عذاب راغی د باران عذاب راغی قسمه قسم عذابونه دي. مصیبت او تکلیف چې کله رالی دا دې لپاره چې د بندګانو څخه خوف او ویره پیدا شي. ځکه الله قرآن کې فرمایي وما نرسل الآیات الا تخویفا. کومې نشانې چې زه در ښکاره کوم دا د دې لپاره چې زما بندګان کې خوف او ویره را پیدا شي. په بنده کې ویره خوف ډار دا پکې را پیدا شي. انسان سره دا خوف پیدا شي چې د الله عذاب هر وخت راتللی شي او الله په دې باندې قادر دی چې د انسان د ګناهونو په وجه باندې هغه جهنم ته ور داخل کړي. د دې خوف او ویرې په وجه باندې انسان څه وکړي هغه خپل رب ته متوجه شي او خپل رب ته رجوع وکړي. نو څنګه چې رب العالمین موږ او تاسو ته د مخکینو خلکو د حالات بیان کړی دی د هغې بیانولو مقصد هم دا دی چې عبرت ترې واخلئ.
الله سبحانه وتعالی بچا باندې ظلم نه کوي، بلکې الله فرمایي چې هغه قومونه په خپل ځان باندې په خپل ظلم کړی دی. الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم شان کې فرمایي وما اصابتهم من مصیبت، هر مصیبت چې په تاسو باندې راځي د هغې یو څه سبب وي، یو څه وجه وي. څه سبب یې دی؟ الله سبحانه وتعالی فرمایي فما كتبت ایدیهم، ډېر مصائب چې په تاسو باندې راځي، ډېر تکلیفونه چې په تاسو باندې راځي، هغه ستاسو د لاسونو او ستاسو د عملونو په وجه باندې په تاسو راځي. وما اصابهم من مصیبت فما كتبت ایدیکم، ستاسو د لاسونو او د عملونو په وجه باندې دا مصائب په تاسو باندې راځي. نو دې نه دا خبره واضحه شوه چې رب العالمین په چا باندې ظلم نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، علی ابن ابي طالب رضی الله عنه دی حدیث راوی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا فعل امتي 15 خصله هل فيها البلاء. الله پیغمبر فرمایي کله چې زما امت کې 15 خصلتونه پیدا شو، 15 خصلتونه، 15 خصلتونه زما په امت کې پیدا شول، نو بیا د عذابونو انتظار کوه، بیا به عذابونه او عذابونه به وي، مصائب به وي، آفت به وي. اصحاب کرام د الله نه ډېر زیات ویرېدل او د الله د عذاب نه ډېر ویرېدل. فورا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رانږدې شو، ویې ویلې قیل وما هي یا رسول الله، هغه کوم حالات دي چې په هغې باندې عذابونه راځي، په هغې باندې مصائب راځي، موږ ته راوښایه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل کله چې زما امت کې 15 خصلتونه را پیدا شي او د دې 15 خصلتونو نه یو خصلت هم په هغې کې موجود و، نو بیا د عذابونو انتظار کوه، بیا د مصائبو او د آفتونو انتظار کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل اول سبب دا دی چې په هغې باندې آفت راځي، په هغې باندې مصیبت راځي او الله پې قهر کېږي. هغه څه شی دی؟ هغه دا دی اذا كان المغنم دوله، اذا كان المغنم دوله، کله چې مال غنیمت د امیرانو په لاس کې ورشي، د غریب مال دا د امیر په لاس کې ورشي، د غریب مال دا د بادشاهانو او وزیرانو په لاس کې ورشي او هغه په خپل مابین کې تقسیم کړي، نو بیا د آفت او د مصیبت او د الله د عذاب انتظار کوه. دې د الله عذاب له دعوت ورکړی دی، نو اوس د الله د عذاب انتظار کوه چې د فقیر مال، د فقیر حق دا د امیرانو په لاس باندې ورشي او په خپل مابین کې تقسیم کړي او په هغې باندې چور او چپاول شروع شي، نو بیا د الله د عذاب انتظار کوه. یو سبب دا دی چې کله مال غنیمت د ملت حق دا دغه شان بادشاهانو ته ورغلی او په خپل مابین کې تقسیم کړ، بیا به هېڅ هم نه پاتې کېږي، نه به بادشاهت پاتې کېږي او نه به پارلمان پاتې کېږي، ځکه چې دې د الله عذاب له دعوت ورکړی دی، د فقیر او د مسکین حق یې اخیستی دی. بل سبب الله سبحانه وتعالی ذکر کړی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی چې کله دا سبب زما په امت کې موجود و، نو بیا به عذابونه راځي او د عذابونو انتظار کوه. یا رسول الله هغه کوم سبب دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې والامانه مغنم، کله چې امانت دا غنیمت جوړ کړی شي، د ولس حق، د بیت المال حق دا غنیمت جوړ کړی شي او په هغې باندې چور شروع شو، نو بیا د عذاب انتظار کوه. یو مصیبت چې کله راځي په دې وجه راځي چا در سره امانت کېښودو او په دې امانت کې د خیانت وکړو، په زور دې ونیو، په طاقت دې ونیو، په چل او په فریب دې ونیو او هغه د خپل امانت نه محروم کړ، که هغه جایداد دی، که هغه اشیا دي، که هغه مال دی او که هر یو شی دی، او د هغه امانت نه تا دې محروم کو، نو د الله عذاب لري دعوت ورکړه، بیا د الله د عذاب انتظار کوه. والامانه مغنم، کله چې امانت مال غنیمت جوړ کړی شي، پردی امانت د ځان دپاره مال غنیمت جوړ شي، بیا د الله د عذاب انتظار کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې دغه خصلتونه را پیدا شي، نو دې خصلتونو سره دغه شان د الله عذابونه را پیدا کېږي. الله سبحانه وتعالی دې بلې څو خبرو مال هم د عمل کولو توفیق راکړي. تاسو له هم انشاءالله تعالی دې بله برخه به بله جمعه انشاءالله تعالی ذکر کړو. دعا وکړئ. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين. الہ العالمین څه چې موږ او څه چې ما اورېدل په دې باندې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. رب العالمین دې موږ او تاسو د هر قسمه عذابونو، تکلیفونو، مصیبتونو نه وساتي. یا الله موږ په هېڅ قسمه ازمایش او امتحان کې ما چوه موږ کمزور یو. رب العالمین لیش په لیش باندې فتنې دور دی. رب العالمین موږ د هر قسمه فتنې نه په امان کې وساتي. یا الله زموږ اولادونه دې فتنو نه په امان کې وساتي. رب العالمین دې زموږ په کورونو کې اتفاق او اتحاد راولي. رب العالمین دې زموږ او تاسو په علاقو او زموږ ستاسو په اجتماعاتو کې اتفاق او اتحاد او محبت راولي. رب العالمین دې زموږ ستاسو وطن آباد کړي. او رب العالمین دا کوم سیلابونه چې راغلي دي، څومره خلک چې په مشکلات کې، رب العالمین څوک چې وفات شوي دي شهادت یې قبول کړي. رب العالمین څنګه چې ستا پیغمبر فرمایلی دي چې الغریق شهید، په اوبو کې چې څوک هلاک شي
هغه شهید دی. یا الله دغه شهیدانو شهادت قبول کړي او رب العالمین د فامیلونو ته صبر ورکړي او رب العالمین دې دا کورونه به آباد کړي او رب العالمین دې موږ تاسو ټول له توفیق راکړي چې دا غي سره په هر سخت او بار تکلیف کې ودرېږو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.